کابل کې د سږني ژمي لومړنۍ واوره او د خلکو خوشبیني. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. کابل او د هیواد ځینې نور ولایتونه پرون یکشنبه د سلواغې په 9مه د ژمي د لومړنۍ واورې د اورښت شاهدان وو. ورته مهال پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د یکشنبې په ورځ 11 ولایتونه د واورې او باران د اورښت شاهدان وو او یاد وزارت د پیښو د مخنیوي لپاره پوره چمتوالی نیولی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق په دې هکله وایي که په 11 ولایتونو کې واوره او باران ورېدلی او همدارنګه دمګړی په ځینو ولایتونو کې هم واوره اورې شوې ده چې بارانونه زیات شي. له دې سره هممهاله د کابل او ځینې نورو ولایتونو اوسېدونکي د واورې او باران اورښت ته خوشحاله دي. کریم چې له 15 کالونو راهیسې د کابل په یوه څنډه کې شورنخود پلوري وایي د باران په ځانګړې توګه د واورې د اورښت په ورځو کې پلور زیاتېږي. د کابل اوسېدونکی کریم وایي په واورینو ورځو کې د نورو ورځو پرتله زموږ پلور لږ زیاتېږي. همدا ښه ده چې د واورې له اورښته خوشحاله یو. د تلونیز خبریال د کابل پغمان ولسوالۍ ته تللی او د دغې ولسوالۍ اوسېدونکو د واورې اورښت ته د خوشحالۍ ترڅنګ وایي چې هر کال یې په دې موسم کې کوڅې پر سپینو واورو پوښل کیږي. د پغمان اوسېدونکی مسافر په دې هکله رسنیو ته وایي له دې مخکې واوره نه وه. د ته اندېښمن و چې وچکالي نه شي. هوا او چاپېریال ډېر خراب و. د پغمان بل اوسېدونکی محمد شفیع هم څرګندوي پخوا دلته ډېره واوره اورېده. سږ کال او تېر کال دومره واوره ونه ورېده. لږه واوره وورېده اوس هم خوشحاله یو. پخوانۍ مقوله ده چې وایي کابل د بې زرو وي خو بې واورې دې نه وي. د واورې اورښت د انځور اخیستو فضا او لوبو له مرکز کابل څخه ځوانان او ماشومان دې ولسوالۍ ته راښکلي دي. د کابل اوسېدونکی احسان الله په دې هکله وایي بېګا شپه موږ ټوله شپه بیرون وو. طبیعت مو ولید، ښکلا مو ولیده. داسې څوک نشته چې واوره یې خوښه نه وي. د کابل اوسېدونکو ترڅنګ د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي هم په خپلو ولایتونو کې د واورې له اورښته خوښي څرګندوي. د بدخشان اوسېدونکی مهراج الدین څرګندوي دا ډېر د خوشبختۍ ځای دی ځکه چې بزګرو په دغه ولایت کې کرنې کړې. که چیرې اورښت نه وای شوی افغانستان په ځانګړې توګه بدخشان له وچکالۍ سره مخ کېده. له دې مخکې ځینې هېوادوال په هېواد کې د واورې او باران نه ورېدو ته اندېښمن وو چې له همدې امله په کابل او ځینو ولایتونو کې د استسقا لمانځونه هم وکړل.